دا کوم کسب کار چې موږ تاسو ته دلته راغلي یا امارت اسلامي افغانستان مشرانو راته برابر کړی دي دغه نه استفاده وکړو د خپل کور نفقه د حلال نه برابر د خوست ولایت په مرکزی محبس کې د زندانیانو لپاره په بیلابېلو برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شوي او ترڅنګ یې په غذایي سیستم کې هم پراخوالی شتون لري. د خوست ولایت د محبس امیر وایي چې زندانیانو ته د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو او حرفوي زده کړو په ګډون نورې لازم اسانتیاوې برابرې کړي او هڅه یې دا ده چې زندانیانو د ښې اسانتیاوې او پالنې په موخه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. دا د په خبره د زندانیانو لپاره هر ورځ د تفسیر ترڅنګ اصلاحي بیان هم کیږي. رمضان مبارک میاشت په خاطر ډېر سهولتونه راغلي چې دوی په خاطر د میوو د کوم شان چې تغذیه ورکړي لکه سبزیجات شو دغه شان سهولتونه موږ ورته برابر کړي دي الحمدلله. د مبارک رمضان په خاطر موږ د بندیانو دپاره د تفسیر شریف ترجمه دی چې اوس فی الحال شیخ صاحب راځي دوی ته دغه ترجمه او تفسیر شریف کوي او دغه نه اخواته بیا ځانګړي استادان ورته راځي چې د دوی بندیانو دپاره دا خبره کوي چې د کوم کړنې یا کوم افعال اعمال چې دوی کړی وي نو دغه واقعات او د دوی د فکر د بدلولو په خاطر نو دغه استادان راځي دوی ته خبره کوي. خوست ولایت په محبس کې هم شته بندیان خوښ دي او وایي چې له پخوانه یې ورته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. موږ دلته د رژې په مبارکه میاشت کې شیخ صاحب ورسي ترجمه کې خاتم هم شروع کړی دی او نظامیونه هم سره حاصلو کې د خاروق سیستم هم ښه دی نو ځنې بندیون دي هغه درس ته جګېږي. مخکې چې کوم غذایي سیستم و هغې ته یې اوس تغیرات ورکړي دي نو مثلا مخکې په هفته کې 2 واره غوښه اوس مثلا 3 واره 4 واره دغه هر هغه ته تغیرات ورکړي دي په هغه غذایي هغه کې موږ کوم ستونزې نه لرو. دلته بیا شیخ صاحب هم دغه هم راځي ترجمه د قرآن کریم موږ ته کوي نو داسې کوم خاص هغه نه لرو. د که کوم څه داسې مشکل ولرو دلته قمندان صاحب د هغې سره خپل ستونزې شریکوي داسې مدیر صاحب د هغې ته رسوي. د یادونه وړ ده چې څو مودې وړاندې په یاد محبس کې د زندانیانو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره ځانګړي ټولګي جوړ شوي او دا مهال پکې زندانیان په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي.